د الله رب العالمین چې څومره نومونه دي دې ټولو ته وایي اسماء الحسنا. اسماء الحسنا ورته ولې وایي؟ دا د درې وجو نه ورته وایي، ځان ور باندې پوهه کوي. یو خو دې ته اسماء الحسنا ځکه وایي چې دا نومونه صرف خاص دي الله پورې، او دا دلالت کوي په توحید د الله رب العالمین باندې. دویم دې ته اسماء الحسنا ځکه وایي چې په دې کې الله رب العالمین بل چاته محتاج نه دی. دریم دې ته اسماء الحسنا ځکه وایي چې په قرآن کریم او احادیثو کې به دا نومونه ذکر شوي، خلقو به ولدا نه ایخي. او دې ته اصل کې وایي توقیفی، یعنی دا په نقل باندې بنای. چاته هم دا اجازت نشته دی چې هغه به راپاسي او الله له به د خپل طرف نه نوم ږدي. دا اختیار الله چالم نه دی ورکړی. څلورم شرط په اسماء الحسنا کې به دا یو دا خبره ورسره ډېره ضروري ده یاد ساتي چې دا به په عربۍ ژبه کې د الله نومونه او په کومه ژبه کې؟ عربۍ کې وي. دې وجې نه علماو لیکلي دي وی هغه نومونه چې د خلکو د الله دپاره مقرر کړي دي او الله دپاره استعمالی، لکه الله دپاره بعض خلک لفظ د خدا استعمالی، خدا یا خوده. پښتو کې خدا وی، انګریزی کې ورته څه وی؟ گاډ. په فارسی کې ورته یزدان وی، او په ایرانی ژبه کې ورته اهرمن وی، او هندوان ورته بګوان وی. د الله دپاره د خلکو دا نومونه مقرر کړي دي. نو دا یاد ساتئ په دعا کې او په ذکر الهی کې دا قانون دی چې کله د الله نه دعا غواړي او د الله ذکر کې نو په هغه نومونو سره به کې کم نومونه چې قرآن او سنت کې صحیح ثابت دي. دغه خدا او خدای او یزدان او اهرمن او بګوان او گاډ وغیره دا به نه استعمالی. یو سړی دعا کوي الله ته لاس پورته کړي او د یا کریم په دې ځای وی یا سخی. دغه رنګ نور دا د الله نوم دی او د نور په ځای ابیض استعمالی. شفا شافی دا د الله نوم دی او دا د هغې په ځای باندې طبیب استعمالی. دا دعای الله نه قبلی. اگر چې دا نور معنی د دغه سره تشبیه ورکوي. شافیم هغه چاته وایي چې مریض له علاج کوي، او طبیبم ډاکټر ته وایي که نه، دا د مریض څه کوي؟ علاج کوي. او کریم دا د الله نوم دی او سخیم دقه معنی ده. خو لیکن دا نومونه د الله دپاره نه دي ثابت. نو چې دعا غواړي په هغه نومونو باندې به غواړي کم نومونه چې الله دپاره قرآن او سنت صحیح کړي ثابت کړي. حدیث کې راځي د بخاری روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله رب العالمین 99 یو کم سل نومونه دي او من احصاها دخل الجنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې دا نومونه یاد کړو حفظ کړو الله به دې جنت ته داخلي. څو نومونه دي؟ یو کم سل. به دا نومونه کم دي نو به امام ترمذی رحمت الله علیه په مستدرک حاکم کې هغه محدثینو بیا دا نومونه را جمع کړي دي. هغه هلته به سړی کتلی شي، لیکن دې سره دا خبره یاد ساتئ د الله رب العالمین صرف دا یو کم سل نومونه نه دي. ګورئ دا خبره یاد ځان په پوهه کوي، بلکې د الله رب العالمین د یو کم سلو نه زیات نمونه دي. او دا یو کم سل دی حدیث کې ذکر دی. په دغه حدیث کې د یو کم سلو دا خصوصیت نبی علیہ السلام ذکر کړي چې د دې یو کم سلو خصوصیت دا دی چې چا دا یاد کړو او په دې باندې عقیده وساتله او په دې باندې دعا غواړي الله دعام قبلی، او دغه انسان به الله رب العالمین دخل الجنه، الله به شرط داخلی جنت ته به داخلی. یو کم سل ذکر ندی ډیر دی. دی باره کې یو حدیث راغلی
دا حدیث مسند احمد هم راوړی، مسند ابو عوانه، مسند ابو یعلا، مسند بزار او مستدرک حاکم، دا ټول د حدیثو کتابونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته یو دعا ښودلې وه او دا ډیر اوږد حدیث دی او ډیره اوږده دعا یې ورته ښودلې وه او په هغې کې دا الفاظ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته د دعا دا طریقه ښودلې وه چې اسألک بكل اسم هو لك سمیت به نفسک، چې په دعا کې به داسې کلمات وي چې یا الله زه ستانه د هر هغه نوم په ذریعه سوال کوم کم چې تا خپل ځان نه په خپله ایښودی دی، او انزلته فی کتابک، یا هغه نوم چې تا په خپل کتاب کې نازل کړی دی، او علمته احدا من خلقک، یا هغه نوم چې تا په انبیاء علیه الصلاة والسلام کې یو نبی ته ښودلی دی، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا هغه نوم یا الله چې د هغې علم صرف د ستا سره دی. په دې وجه نه علما لیکي چې دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د الله رب العالمین نومونه د یو کم سلو نه ډیر دي. امام نووي رحمت الله علیه هغه وایي د الله رب العالمین نومونه دا زر دي او د ډیرو علماو خبره په دې خبره راجمع کړې ده. نو دې وجه نه او دغه حدیث کې بیا صحابه به کومه دعا غوښتل اول چې به د الله دا نومونه ذکر کړل، نو دا دعا به ویله اجعل القرآن ربیع قلوبنا، یا الله قرآن کریم زمونږ د زړونو د پاره سپرلی وګرځي. د الله دا نومونه به ذکر کړه ذکر کړه ذکر کړه، بیا به اخره کې دا دعا وغوښتله چې یا الله قرآن زمونږ د زړونو د پاره څه وګرځي؟ سپرلی وګرځي. نو کله چې دې دعا غوښتله نو هغه دعا الله ډیره ښه قبلوي چې په هغې کې سړی الله ته د هغه نومونه وسیله کړي. دا بعضې خلک دعوه د دې کوي چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسله کې، لیکن د هغه بعضې خبرې نه مني. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه رانقل دي او په سند سره دا خبره رانقل ده. د فقه حنفي کتاب دی او ډیر معتبر کتاب دی، نوم در مختار دی خو مشهور په شامی باندې دی، 6 جلد کتاب دی. په هغې کې د یو عالم نه رانقل کړي، د عالم نوم دی بشر. دا بشر دی شاګرد دی د امام ابو یوسف رحمت الله علیه. امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاګردو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو دا خو هغه سند شو. نو در نقل کړي دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي کله چې یو انسان د الله نه دعا غواړي نو دی به په دعا کې الله رب العالمین ته د هغه نومونه وسیله کوي. داسې به نه وایي چې یا الله د فلانکي بزرګ د فلانکي پیر سے په خاطر مالا راکې، فلانکې فلانکې به پکې نه ذکر کوي، بلکې د الله رب العالمین په نومونو سره به غواړي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ویلي دا خبره زه ځکه کوم چې د الله په قرآن کې ویلې ده. دا آیت به پیش کو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خاص الله لره نومونه دي ښایسته او په دعام په دغه نومونو سره غواړئ. نو د دې وجې نه کله چې د یو سړي کوم حاجت یې الله نه غواړي نو د الله نومونه به پکې پیش کوي، دغه دعا به الله ښه قبلوي. مثال په طور په رزق کې د کمزوري ده، فراخ رزق غواړي نو داسې وایي یا رزاق ارزقني. علم غواړي د الله نو داسې وایي یا علام الغیوب علمني. بل یو حاجت دی د هغې مناسب د الله رب العالمین نوم پکې څه کوه هغه پکې ذکر کوه. نو الله نه چې دعا غواړي الله ته د هغه نومونه وسیله کوه نو الله به د هغه دعا بیا ښه قبلوي.